د قرآن کریم د 10 سپارې د 10 سورت سورة الکافرون سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 6 آیات او 1 رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پورا رحم کوونکی دی. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وای اے محمد صلی الله علیه وسلم، اے کافرانو، نه کوم زه عبادت په الحال د هغه شي چې تاسو عبادت کوئ چې هغه باطل بوتان دي، او نه تاسو عبادت کوونکي یاست د هغه چې زه عبادت کوم. چې مراد ځنې هغه صلح ده چې کافرانو ویل چې اے محمد صلی الله علیه وسلم زموږ سره صلح وکړه پر دې باندې د کوم بوتانو چې موږ عبادت کوو یو څه وخت د هغه عبادت وکړه، د کوم رب چې ته عبادت کوې بیا به یو څه وخت موږ د هغه عبادت وکړو. نو الله جل جلاله وایي نه، داسې صلح مه کوه. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. او نه یم زه په راتلونکي کې چې عبادت چې وکم د هغه څه چې تاسو عبادت کوئ د هغه باطلو بوتانو، او نه تاسو یاست عبادت کوونکي د هغه الله جل جلاله چې زه عبادت وکم، یعنی کم آثار نه در باندې معلومیږي چې تاسو دې زما د رب عبادت وکئ او اسلام قبول کئ. نو ستاسو د پاره ستاسو دین دی او زما د پاره زما دین دی، یعنی تاسو د خپل باطل بوتانو عبادت کوئ او زه به د خپل رب جل جلاله عبادت کوم. بیا به د قیامت په ورځ باندې فیصله وسی چې کم دین حق او کم باطل و.